عراق علاقې د نصیبین جنات راغلیو او پاک پیغمبر مبارک په مانځه کې د قرآن حکیم تلاوت کو. هغوی چې د دواړو جهانو د سردار مبارک هغه تلاوت واورېده نو هغه فیریان رب العالمین د نصیبین علاقې مسلمانان کړل او بیا هغه فیریان خپل وطن ته تللی دي او د دواړو جهانو سردار مبارک ورته ووی چې تاسو نور خلک هم دې دین ته راوبلئ. نه هغوی بیا تللی دي او د دین د خورولو او د تبلیغ هغه کار یې شروع کړی دی. نو دې خوا خو د مکې مکرمې هغه سرداران مسلمانان نشو خو رب العالمین جنات او پیریانو له بعضې پیریانو له الله پاک د ایمان غونتې نعمت ورکړ. رونو پاک پیغمبر مبارک لیلة الجن واقع ورته وی په حدیثو کې شته کتابونو اوم ذکر کړی ده. تقریبا شپږ پیرې د دواړو جهانو سردار مبارک پیریانو ته تبلیغ کړی دی. پیریان به یو ځای کې راجمع شو او د دواړو جهانو سردار مبارک به ورغی. هغوی ته به د اسلام او د دین هغه احکام بیان کړل د قرآن تلاوت به یې ورته وکړ. بیا به د دواړو جهانو سردار مبارک راغی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه اگر چې د هغه نه یو روایت داسې راغلی دی چې زه په لیلة الجن کې رسول الله مبارک سره نومه خو اصل کې لیلة الجن رونو دا یو ځل نه ده شوې دا شپږ کرته شوې ده. نو په هر کرت ورسره عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نو یو ځل ورسره و. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی د دواړو جهانو سردار مبارک وفرمایل وی خطبه یې خپلو ملګرو ته وی او بیا وفرمایل چې په تاسو کې چې چا کې د مسقال او د ذرې په باره تکبر هم نی نه هغه د ما سره پاسي. وی زه پاک پیغمبر مبارک سره روان شوم وی د مکې مکرمې نه باروتو وی چې یو ځای ته ورسېدو وی د دواړو جهانو سردار مبارک ما نه کیله ته وکړه او وی ما ته وی چې عبدالله ابن مسعود د دې کلي نه به بار ته وځي نه او که د دې کلي نه بار ته ووتې نو د قیامت نه مخکې به ما سره ملاقات ونه کړي. مقصد دا که د دې کلي نه بار ته ووتې نو پیریان به درته ضرر ورسوي مړ دې نه کړي. نو وی راته وی چې د دې کلي نه به نوځې. وی بیا زه په هغه کیله کې ناستم او د دواړو جهانو سردار مبارک جنات او پیریانو طرف ته ورغی. وی دا ډلې ډلې پیریان به ما لیدل چې دا د دواړو جهانو سردار مبارک له به راتلل. وی دومره ډیر رالل چې پاک پیغمبر مبارک زما د نظر نه پټ شو. وی یو ځل مې وی چې هسې نه دا خلک نی راغلی چې ته رسول الله مبارک یو قبیله یاد کړه د هغې خلک رسول الله مبارک پسې هغه نی راغلی. وی توره مې د تیږې نه راوښکه چې ورځم خو بیا راته علیه الصلاة والسلام خبره رامخکې شوه چې د دې کلي نه به وځې نه. نو وی بس واپس په هغې ځای کې زه پاتې شوم. خیر وی ما په خپله باندې پیریان ولیدل وی په هغوی باندې دومره ویښتو چې جامې یې نه وې چولې خو دومره ویښتو پې چې د هغوی هغه مخکې او شا هغه لیدلې نه شوه په هغې ویښتو کې هغه پټو. وی ټوله شپه علیه الصلاة والسلام ورته د دین احکام بیان کړل. وی بعضې به راتلل کوشش به یې کوو چې دې کلي ته رادن نه شي لیکن رادن نه کېدی به نه شو. وی بیا بعضې لاړل لکه سین چې د اسمان کې د وریځو ته سر تاسو کوکتل نو د وریځ یو شانتې روانه یو بیا داسې ګټونه ګټونه شي د یو بل نه جدا شي. وی دغه رنګې دا پیریان هم لکه د وریځې د دې ګټونو په شانتې د یو بل نه جدا شو. وی دا لاړل او بعضې داسې و چې پاک پیغمبر مبارک سره یې مونځ وکړ او بیا سار کې تللی دي. خیر بیا د دواړو جهانو سردار مبارک راغی او وی زم ورسره لاړم. نو پاک پیغمبر مبارک د جناتو ورته وی چې د الله نه سوال وکړه. نو پاک پیغمبر مبارک ول د الله نه دعا او سوال کړی دی هغه الله قبول کړی دی. نو د دواړو جهانو سردار مبارک وی تاسو به په اډوکو باندې اودس نو چوئ دا اډوکې او بل دا روس دا چې کوم خاشنه دي په دې باندې به م اودس نو چوئ. پاک پیغمبر مبارک فرمایي وی دا ستاسو درونو د جناتو وی دا د هغې خوراک دی.
اوس الله په دې باندې خبردار دی چې هغوی په کومه طریقه دا خوري. بعضې علما وایي چې په دې ډوکو باندې ورته رب العالمین غوښه را زرغون کي واپس د الله پار څه قدرت شته. څنګه چې موت تا ته پیرې نه ښکاري هغه غوښه چې په الله را زرغونه کي موت تا ته نه ښکاري هغه هغوی خوري. او څوک وایي نه د هډوکي بویوي او چې کم دا روس او خاشنه دی نو دا هم د هغوی خوراک دی او یا د هغوی د حیواناتو خوراک دی. نو د دې دواړو شیزونو رسول الله مبارک منع وکړه. او پاک پیغمبر مبارک صحابه ته وایي چې تاسو په سوړو کې هم متیازې مه کوئ. سوړه کې به متیازې نه کوې. ولې؟ ځکه دې سوړو کې بعضې وخت کې به لړمې مار به وي نو ته به متیازې پکې وکړې او دسماتې پکې وکړې ضرر به درته ورسوي. او یا په دې سوړو کې بعضې وخت کې جنات دي نو ته به متیازې وکړې ضرر به درته ورسوي. مدینه منوره کې دوه قبیلې وي یو اوس او بل حضرت. د حضرجو چې کم سردار نو د هغه نوم حضرت معاذ رضی الله عنه او د حضرجو چې کم سردار نو د هغه نوم سعد ابن عباده رضی الله عنه. نو د سعد ابن عباده رضی الله عنه غسل خانه کې په یو سوري کې متیازې کړې وې. نو بیا دې مړ وموندلی شو د دواړو جهانو د سردار مبارک د وفات نه ډېر زیات وروستو. نو بیا یو پیری یو شعر وې قتلنا سید الحضرج سعد ابن عباده رمیناه بسحمین فلم نبقی فوق فؤاده. وی د حضرجیانو سردار حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه دا من قتل کړی دی او من وجلی دی او په یو دو غشو باندې مشتې دی او ډېر رانه خطا شوی نه دی. نو ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک وی چې سړو کې به متیازې نه کوې دا به درته ضرر